یو دمانه باید وکړي. مخکې موږ اشاره وکړله چې موږ سره په لوګر ولایت کې زموږ دولتي او خصوصي رسنیو ډېره همکاري کړې ده، ډېره ګزاره کړې ده. د دې ثمره او نتیجه بیا دا شی راوتی ده چې تر اوسه پورې په لوګر ولایت کې د ملګري شاهدان دي او د سټیج او د مایک نه دا غږ موږ ټول افغانستان ته رسوو. تر اوسه پورې په لوګر ولایت کې په هېڅ ژورنالست باندې چا لاس نه ده پورته کړی. په لوګر ولایت کې هېڅ ژورنالست هېڅ خبریال اوسه پورې شکنجه شوی نه ده. شکنجه هغه فزیکي شکنجه نه، حتی تر دې پورې چې چا به یوه ترخه خبره اوس پورې ژورنالست په لوګر کې نه وي کړي. هېڅ د رسنیو مسؤل، هېڅ د رسنیو همکار تر اوسه پورې یا په امنیت قمندانۍ کې یا په استخباراتو اوس پورې بندي شوی نه ده. دا په دې معنا نه ده چې موږ ګزاره کړې ده، اسلامي امارت ته سترګې پرې کړي دي، څه نه دي ویلي. د دې اساسي مطلب دا ده، مقصود دا ده چې تر اوسه پورې زموږ په لوګر ولایت کې زموږ ژورنالستانو داسې یو کار نه ده کړی، داسې یو تخطي نه ده کړې چې بیا موږ ورسره پوښتنې چې ولې داسې کړي، ولې دې نه دي کړي. دا یقیني غټه خبره ده. موږ په نورو ولایتونو کې هم رسنۍ وینو، تعقیبوو، او دغه چې اطلاعات کلتور ریاست او ورته نور ریاستونه چې رسنیو سره په تعلق او په ربط کې دي، دوی کړنې موږ وینو، شکایتونه موږ وینو. خو لله الحمد لوګر ولایت کې تر اوسه پورې هېڅ داسې شکایت نه ده رامنځته شوی. نو دا په دې معنا ده چې زموږ د رسنیو مسؤلین چې دي او زموږ ژورنالستان ورونه دي، د مطبوعاتو څومره ملګري چې دي، هر یو په خپل چوکاټ په خپل قالب کې په خپل اصولي شکل باندې مخته روان ده. نو غوښتنه د ما دا ده چې راځئ په همدغه شکل باندې مخته ولاړ شو. څومره چې صمیمیت فضا وي، څومره د اخوت او د مینې د محبت فضا وي، دې کې د انشاءالله د موږ هم خیر ده او تاسو هم کې خیر ده، او د موږ او تاسو په خیر کې به د ټول ولس خیر ده. بله ده چې کله چې د تحولات راغله، فتح راغله، اسلامي امارت قایم شو، نو په دې کې شک نشته چې د اسلامي امارت د راتګ نه مخکې په افغانستان کې چې څومره اقتصادي وضعیت دا په یو بل چا پورې تړلی وضعیت زموږ خپل نه و. یعنې له بل چا نه موږ اکمالېدلو مړېدلو چې کله هغوی لاس رانه واخېسته نه زموږ په ډاګ پاتې شو. په ډېر مواردو کې په ډېر جهتونو کې اقتصادي ستونزې راغللې، دې کې شک نشته ده. خو لله الحمد اسلامي امارت په دې باندې وتوانېد چې د اقتصادي دا کوم نظام او کوم سیستم چې دا په ښه شکل باندې کنټرول کې وساتي. ورځ پر دغه تاسې وینئ چې طریقې باندې روان ده. د همدغه اقتصادي ضرر زموږ رسنیو ته هم ورسېده. موږ په دې باندې پوهېږو او موږ ته دا معلومه ده چې اقتصادي مشکلات دا رسنیو سره لاسه ګریوان دي. خو د نن ورځ کوم وضعیت چې زموږ د رسنیو ده تر پرونه پورې فرق کړی ده، له اول ورځې سره فرق کړی ده. تېر کال زموږ ځینې ملګرو دا شکایتونه کړي چې په لوګر کې د رسنیو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، لکن نن ورځ هماغه مسؤلین ملته ناست دي، موږ سره مجالسو کې وایي چې زموږ حالت ډېر ښه شوی ده. امید ده انشاءالله تعالی سبا ورځ دین نور هم ښه شي او اسلامي امارت انشاءالله مکلف ځان بولي په دې باندې او دا خپل مسؤلیت بولي چې د رسنیو سره په اقتصادي برخه کې حتی الوسط همکاري وکړي. هېڅ داسې یو غږ راپورته نه شي چې بیا څوک ووایي چې په دغه ولایت کې په لوګر کې یوه رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. نو انشاءالله اسلامي امارت هېڅکله دې حالاتو به اجازه ورنه کړي او هېڅکله به دا ونه زغمي چې په لوګر ولایت کې یوه رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله سقوط کوي. موږ خو لله الحمد داسې یو پېښه نه لرو، خو د دې ور برسېره د دې ور اخواته موږ په دې باندې خوشحاله یو، افتخار کوو چې په لوګر ولایت کې د اسلامي امارت د راتګ نه وروسته یوه نوې رادیو جوړه شوله. اتحاد په نوم د غفوري صاحب ده، حاجي صاحب محمد داود ته دوی دې الله اجر ورکړي. زموږ د لوګر یو ښه تصویر دنیا ته وړاندې کړ، افغانستان ته وړاندې کړ. که په نورو ولایتونو کې یوه رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل کېږي، لیکن په لوګر ولایت کې وضعیت دومره ښه ده چې خلک نوې رادیو جوړوي. دا نوې رادیو جوړول په دا معنا باندې چې دا اقدام کې دا معنا چې ستانیزی صاحب هم په ښه وضعیت کې ده، مازی صاحب هم په ښه وضعیت کې ده، عباسي صاحب په ښه وضعیت کې ده. دا په دې باندې دلیل ده. نو په دې باندې افتخار کوو. دوی کور ودانې چې په دې وخت کې دغه چې نوې رادیو جوړه کړله او نن ورځ انشاءالله چې کله دا پروګرام خلاصېږي موږ تاسې مسؤلین ملګري دي او دغه چې د رسنیو کوم استازي دي په ګډه به زوی دې رادیو افتتاح به هم کوو. نو ملګرو خبرې اوږدې نه شي، ورسته علما او مسؤلین او دا به هم خبره کوي. زما یو څو غوښتنې دي د رسنیو له مسؤلینو نه. اوله دا ده چې موږ او تاسې دغه مسیر دا یو نیم کال دا په ښه شکل باندې تایم که سر ته ورسو تر منزل را ورسېدو، تر دې چې په دې مجلس کې نن سره ناست یو. نو یو غوښتنه مې دا ده که هر چا سره څه خبره وي نو دا نن ورځ ده، نن د موږ مسؤلین مشران هم ناست دي، موږ هم ناست یو او دا مایک هم نن
نن دغه د لایف د ټولو ګر خلک یې اوري چې هر څوک د مطبوعاتو مسؤلین که څه خبره لري د موږ نه په دې سټیج باندې ښکاره یې کولی شي.